لکه تاسو د تعلیم خلاف تاسو چې سٹارټ کی په مدرسه باندې او بیا ختمه کې په مدرسه باندې چې مدرسه ده نو حفیظ صاحب آیا موږ په دې سوسایټي کې موږ په دې دنیا کې وخت تیرو نو موږ له دنیاوي زده کړه نه ده پکار نعرے تکبیر اللہ اکبر اب آئی اچھائی قوت ہی قوت قوت کا نعرہ طلبہ کی قوت طلبہ کا نعرہ اب راج کرے گا نہ ڈرنے والا نہ بکنے والا نہ جھکنے والا کوئی آ کر دیکھے ٹکرا کر دیکھے زر زور سے بولو زر شور سے بولو زر شور سے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر بسم الله الرحمن الرحیم د احساس نو سره تاسو ورو تاسو ملګری سلمان مردانی تاسو په خپل پروګرام کې هر کله وای یو شعر دی وی دانه یو چې څوک خپل نظریه بدل کی خو لګي د دامن پیروي بدل کی نن چې دا غونډه راټوله شوې ده نو داسې خلکو ته زما په سوچ باندې ځینې خلک اوزګار خلک وي یا ولدان عمر کې چې دی زړه زور سي واده خو که په سوسایټي کې وګورې نو مین کردار د دې خلکو دی زه به ډېر لرې نه ځم مختصر خبره ته وکړم زه داسې سوسایټي کې داسې معاشرې کې پاتې شوم چې زه هغه معاشره او د دې دا ناسته پاسته دې ته زه سوچ وکړم نو قسم درته خورم چې د هغې په نسبت باندې دا خلک ما ته فرښتې ښکاري دا زه مبالغه نه کوم ښه دا زه پریکټیکلي خبره کوم ځکه چې هغې حالات چې ما ولیدو په نوم مسلمانان دي خو چې د هغې حالات ما ولید نو ډېر زه سخت خفه شوم د دوی چې کوم دی ښکلې جوسې به یې ښکلې خشته ګیري دي ښکلې خشته پټکي والي دي ښکلې خشته ټوپېګانې په سر باندې پرتې دي او په دې سوسایټي کې په دې معاشره کې چې کوم دی یو ډېر ښکلی کردار ادا کوي د دې دا اجلاس هم نن په یو ډېر ښکلی ټاپک باندې و چې هغې دقه سوچ کوي چې موږ د معاشرې له څه ورکو څه اویرنس ورکو څه لاسو په منډه تړله ورسره څه 2 پیسې 3 پیسې چې کوم دی ورسره وکړو که هغه د سټوډنټس دي او که هغه د طلبه کرام دي په دې خلکو باندې بلیم لګېدلی دی چې دا خلک د تعلیم خلاف دي خو که وګورې نو همدا خلک د تعلیم شاته ولاړ او د تعلیم خلک چې کم دی سپورټ کوي چې موږ درپسې ولاړ یو کیپ اټ اپ یو جهان مننه ستاسو د ټایم راکولو ستاسو چې کم دی ټول شی ماته او دې وخت کې را سره حفیظ صاحب ولاړ دی حفیظ صاحب ستاسو مننه خوشحاله اوسئ اباد اوسئ ستاسو د اجلاس ستاسو د غونډه چې کم دی نن په څه ټاپک وه په څه سوچ باندې وه او څنګه راټوله شوې بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول زه د احساس نیوز بای سلمان صاحب ډېر شکریا ادا کوم چې په دې وخت کې چې کم دی راله او زموږ د اواز چې کم دی د دنیا کونې ته چې کم دی رسي ټول ناول ستاسو د نیوز ډېره مننه ډېره شکریا زموږ الحمدلله زموږ تنظیم دی جمعیت طلبه اسلام ټول پاکستان کې کار کوي دا زموږ یو مرکزی جماعت دی بیا زموږ یو صوبایي جماعت دی بیا زموږ ضلعي جماعت دی دا نن چې کوم زموږ اجلاس وشو دا کوم ټاپک نو زموږ صوبایي جماعت فیصله کړې و تمام ضلعي تنظیمونه تحلیل کړي شو هغې بیا د یو نوی سیټ اپ چې کوم دی آغاز وکړو یو قدم یې واغستو د کیندرانو اعلان یې وکړو پای کې د ضلع مردان ذمه داري ما ته راکړې شوې وه د کنوینرشپ ما الحمدلله تمام پی کیس کې کنوینران چې کوم دی واغسته د جمعیت طلبه اسلام او د جمعیت طلبه اسلام دغه کار تمام پی کیس به یون کونسلو کې او یون کونسل به ویلج کونسل ته انشاءالله دا تنظیم رسي زموږ تنظیم دا د نورو فیډریشنو او نور تنظیمونو ډېر مختلف دی موږ په 2 سیزونو باندې کار کوو یو په عصري ادارو کې او هم په دینی ادارو کې چې د دې منځ کې دا کوم فاصله ده چې د دینی ادارې او د عصري ادارې دا یو دي دا د یو بل نه جدا نه دي دغه عصري ادارې به موږ ته دنیاوي چې کوم مسایل دي هغه موږ ته حل کوي او دغه دینی ادارې چې کوم دي موږ ته کوم دینی مسایل دي موږ ته به حل کوي او دواړه به راځي او په یو بنچ پکینی او دغه رنګ چې کوم دی مستقبل به زموږ روشن کوي ان شاء الله حفیظ صاحب په تاسو باندې بلیم لګي که نه چې لکه تاسو د تعلیم خلاف یې تاسو چې سټارټ یې په مدرسه باندې او بیا ختمه کې په مدرسه باندې چې مدرسه ده نو حفیظ صاحب آیا موږ په دې سوسایټي کې موږ په دې دنیا کې وخت تیرو نو موږ له دنیاوي زده کړه نه ده پکار الحمدلله دا خو ډېر بهترین سوال تاسو وکړو زه به یو خبره داسې وکړم چې الحمدلله زموږ د جمعیت طلبه اسلام په دینی ادارو کې چې کوم دی هغه الریډي موږ پسې خلک حسابي او زموږ په یونیورسيټو الحمدلله په کالجونو کې ډېر لوی کردار دی او زموږ تاسو کتلی زموږ اکثر د کالج صدر او جنرال سیکریټري تنظیم چې کوم مشري ابد کالج ټاپري لکه زموږ د مرګري چې ما سره ولاړ دي دې چې کوم دی زموږ سابقه صدر عبدالوهاب یونیورسيټي هغه چې کوم دی نوید بای هغه ګولډ میډالست دی
الحمدلله فرمان بای هغه چې کم دی تغبه کالج ټاپ کړو دغه رنګ سلیمان بای دی پوزیشن هولډر دی درګه کالج کې نو الحمدلله زمونږ تنظیم چې کله په عصري ادارو کار کوي نو موږ داسې نه کوو زمونږ په عصري ادارو کې د چرسو پودرو سره کار نی زمونږ تمانچې ټوپک سره کار نی زمونږ چې کم دی چړو تبرګو سره کار نی زمونږ فدریشن د جګړو سره کار نی زمونږ فدریشن یو فکر ورکي او داغه فکر ماتخت هغه طالب علم خپل تنظیم تراولي چې هغه دغه کلاس هغه د یونیورسيټي او د کالج ټاپري او الحمدلله تاسو بیا وکتل چې جمعیت طلبه اسلام ډاکټر قبله یاس صاحب ورکړی دي چې هغه چې کم دی نزاعتي کونسل چیرمن دي الحمدلله تاسو وکتل چې داغه څه کردار دی جمعیت طلبه اسلام چې دا څومره زمونږ پارلمان لیډرونه دي او څومره چې کم دی لیډرشپ دي او څومره چې کم دی التکار کی دا غون جمعیت طلبه ورکړي جمعیت طلبه د پلیټ فارم نوتی دي الحمدلله چې کم دی که تاسو وکتل زمونږ فضل علي حقانی صاحب هغه رنګ چې کم دی حافظ اختر علي صاحب دا جمعیت طلبه ورکړي او بیا جمعیت طلبه چې کله ورک او تعلیم مسردونه فکر چې تعلیم په ټوله کې پکې چې کم دی غي پریکو مفت کو دغه درد وسره او دا نور چې کم تاسو د نور فدریشن نو په نور فدریشن کې دا سوچ نشته هاي کې صرف دا دی چې د مشر کشر مخ کې برواني صرف ناربازي او دغه چې کم دی چې مغه بوخي نو نه زمونږ د ناربازو ما سره هیڅ کار نه زمونږ چې کم دی صرف فکری خلک تیارولي او فکر دا دی چې زمونږ صرف دوه فکرونه دي زمونږ دوه جګړې د مغرب سره هغه یو دا چې هغه وي چې تاسو د هر انسان ته د خپل رائے ورکړي شي او خپل رائے د قائم کی او موږ ته نه زمونږ اجتماعیت دی موږ به ټول ارس په اجتماعیت باندې تیرو هغه مغرب په خپل ایجنډا کار کوي موږ په خپل ایجنډا کار کوو حتی دغه چې کم دی هغه په خپل ایجنډا کامیاب کاری قسم چې کم دی خلک وروته د مختلف پلیټ فارم وروته مختلف چې کم دی خو الحمدلله جمعیت طلبه په میدان کې ولاړه ده کلم چې تعلیمي مسله راغلی ده یا د یو ایشو راغلی ده مغربي ایجنډا راغلی الحمدلله جمعیت طلبه اسلام کې دا ټیلنټ او دا چې کم دی صلاحیت په جمعیت طلبه کې چې هغه د تمام فدریشن راغونډي لکه څنګه چې په اسلام آباد کې تقریبا 37-38 فدریشن چې کم دی راغونډي کړی شوی او تمام الحمدلله صلاحیت چې کوم جمعیت طلبه کې نو دغه وجه چې کوم دی جمعیت طلبه اوس چې کوم دی فعالیت طرف ته او دغه رنګ مکمل اهل پاکستان کې چې کوم جمعیت طلبه اسلام کار کوي صحیح دی جی دا راته وایي چې تاسو تر اوسه پورې کړی سي دي معاشره له من خو چې الحمدلله اوس حالات تکتلې لکه منګه اوس دا کرونا حالات من باندې تیر شو نو من د دې خپل نظریاتي او فکری تربیت سره من پلاهي کارونه هم ډیر زیات وکړو پلاهي کارونه من داسې کو لکه مثلا کرونا رااله د کرونا چې کم دی د ذلی دا ایجنډا چې کم دی تمام پی کې است یو کنسول تور کا چې تاسو د غریبو او نادارو خلکو چې کم دی سو کې امدادو کې الحمدلله تمام پی کې اس کې دغه چې کم دی ولګید چې کم غریب خاندانو هغه چې کم دی راشن هغه ته روټه یو سیس بل دا کړی شو دویم منګه اوس چې داخلي چالو شي زه تحصیل تغبه سره ما تعلق دي چې کله تغبه کالج کې داخلي چالو شو هغه کې زه کنوینر وم او بیا چې کم دی الحمدلله صدارت باندې عالم حالت کې تقریبا سمنګا 25 او یا 26 کسانو چې کم دی دا ته موږ پری اډمیشن کړی دي چې کم کسان غریبانان دي کم نادار دي هغه چې کم دی موږ اډمیشن کوو بل دا چې کله په کالج یونیورسيټي کې مرګو ته مسله راغلی دا نو موږ چې کم دی الحمدلله فورا تلیو کاغه مالی دا کاغه جانی دا هغه چې کم دی موږ کړی دا او چې کله دې موږ ته خپل یو وبایي یا یو مسله راشي عام هغه موږ ته چې کله خپل سرپرست جماعت سره حکم کی هغه ماته الحمدلله موږ په پلاهي کارونه او خدمت کې الحمدلله ټول فدریشن نه مخ کی را سره ادریس صاحب ولاړ چې دا هم د دوی د دې ټیم چې کم دی او حصہ د یونیورسيټي نه چې کم دی پوهه حاصلې زده کړه کوي یو جهان مننه تاسو هم ټیم راکو سو دغه تاسو شیر کوي کتونکو سره خپل سم میسج خپل سو اویرنس دا څه دي چې زمون کم عام کنسپټ د سوسایټي د کم نوجوان نسل د غوي په ذهن کې چې جمعیت طلبه اسلام صرف د مدارس او د مولا او د طالب او دغه خلکو دا یو تنظیم دی او په دغه خلک برازي په دې تنظیم کې وکړ کی او دا یقینا یو بنیادی غلط کنسپټ دی د خلکو ځکه زه خپل د یونیورسيټي سټوډنټ ما او مالی دلی په جمعیت طلبه اسلام کې اکثریت که زمونږ د مرکزی قیادت په سطح باندې کو زمونږ د صوبایي قیادت په سطح باندې کو زمونږ د ضلعي قیادت په سطح باندې نو عموما اغي اکثر زمونږ سره د یونیورسيټو د کالجونو سټوډنټانی او څنګه څه د خبر وکړه چې عموما اغي د یونیورسيټي یا د خپل کالج ټاپران وي دا جمعیت طلبه اسلام یو کار دی چې په دغه میدان کې گئی او په دې ځای کې چې کوم موږ په دې مجلس کې ولاړ خلک دي نو اکثر موږ سره د کالج یونیورسيټي سټوډنټانی خدای د جمعیت طلبه اسلام برکت دی چې د بټوبای بسري د جمعیت طلبه اسلام برکت دی چې د په مخ ګیروي نو کداغه نه د شو نو ورکی اعلان دی
قابل سټوډنټ او ټاپري دا موږ د جمعیت طلبه اسلام یو لوی اچیومنت دی چې موږ ته د وخت حاصل کړی دی. تاسو څه سوچ دي چې را د لیډیز د پاره چې کوم دی دنیوي تعلیم یا سکول یا کالجز یا یونیورسيټیز دې ته تک پکار دی کنه تاسو میشن څه دی؟ بالکل جمعیت طلبه اسلام په خپل کالج کې په یونیورسيټي کې چې په کوم ځای کې تنظیم وي نو عموما د هغه ځای چې کوم نوجوان دی کاغه سټوډنټ دی کو میل دی کو فیمیل دی دا هغه دوه د فیسیلیټیز د لپاره دا هغه د فیسیلیټیټ کولو لپاره مکمل کوشش کوي. نوجوان نسل هغه ک فیمیل دی زموږ د سوسایټي ایسه ده او د نیمه نه زیات زموږ د پاکستان د سوسایټي ایسه ده هغه به سبق وي هغه تعلیم وي چې په کوم یونیورسيټي د مرضی کو هغه ومن یونیورسيټي کو هغه کو ایجوکیشن وي خو چې په دغه کو ایجوکیشن کې د جمعیت طلبه اسلام میسج دا دی چې دا په خپل پروپر حیا کې په پرده کې په حجاب کې نو بالکل په غزه کې د خپل سبق وي او نوجوان نظریه داسې جوړول چې هغه دغه نوجوان نسل چې کوم دا فیمیل د سټوډنټ را یونیورسيټي ته راځي کالج ته راځي سبق وي دغه د حیا د پردې او د عزت دغه خیال وساتي در جمعیت طلبه اسلام کار دی په کو ایجوکیشن سیستم کې. جزاک الله. یو دوه خبرې کوم داغه نه پس دا پروګرام راټولو ما د دوی دا خبره سټیک تا دوی خلاف دي خو د څه خلاف دي د هغه خلاف دي چې کله یونیورسيټي کې دی خو جنې ناشته یو دی خو الک ناشته نو د دې دوه ناشته یو زی ځکه چې دا خو غیر محرم دي کنه د دې خلاف دي د تعلیم خلاف نه دي وی ورکه ولا تعلیم خو چې کم از کم جدا جدای الګ الګي زمونږ په دې معاشره کې د تعلیم ته ډیر په ښه نظر کتل شي. زه به یو مثال ستاسو درکم جی چې کم عالم انګلیش لیک ډیر انګلیش ولا ورځي لیک ډیر تعلیم کړي کنه یو سو ورډز انګلیش استعمالي په تقریر کې نو هغه د خلک د عوام وی چې ډیر د کمال مولوی صاحب دی خو چې عالم ارسمره تکړی خو چې هغه دنیوي علم نه دی حاصل کړی یا د مولوی صاحب پسند نه پويږي دا څه د جکنه خبر ورپسې کیږي. بهرحال تاسو ټیم را کو تاسو د ټیم را کول ډیر زیات مننه شکریا دراتلونکو پروګرام پورې مال او زما کې مرمن له اجازه راکې په ډیر رب کریم مسپارم.